سږ کال صرف په دا یو کال کې موږ 115 انکشافي پروژې لرو. د ملي تصدي محافظت عامه د دې لپاره یو تعمیر دا مهم په نظر کې دی. 100 میلیون افغانۍ لګښت باندې شل ولسوالۍ سږ کال په پلان کې دي نو دا به سږ کال جوړې شي. د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتو معینیت اړوند د تاسیساتو ریاست په روان کال کې به د خدماتي کمپلکس د کورنیو چارو وزارت لپاره عمومي آرشیف او د لومړي معاونیت لپاره د تعمیر د جوړولو چارې پیل کړي. دغه ریاست زیاتوي د کورنیو چارو وزارت د عامه خدماتو په ودانۍ او د یاد وزارت په آرشیف شاوخوا 255 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د هرې ودانۍ جوړول به یو کال وخت ونیسي. د سږ کالو د په پلان کې د نورو کلونو په نسبت باندې د فتح نه وروسته چې څومره پروژې موږ انکشافي پروژې په 4 کلونو کې درلودې لله الحمد سږ کال د هغه ټولو چې رايوځای کې سږ کال د هغه نه ډېرې پروژې دي. تېرو 4 کلونو کې تعمیراتو ریاست 33 یا 34 انکشافي پروژې درلودې او سږ کال صرف په دا یو کال کې موږ 115 انکشافي پروژې لرو لله الحمد چې دا د هغې څو چنده زیاتې دي او هغه کلونه هم ډېر دي. دا یو کال دی نو 115 انکشافي پروژې په پلان کې لرو د سږ کال لپاره چې په هغې کې ځینې د کار لاندې دي او ځینې تطبیق شوي دي او همداسې د عادي پلان نه هم د عادي بودیجې نه دې نه هم موږ 6 پروژې په پلان کې لرو او د هغې نه هم ځینې تکمیل شوي دي ځینې به انشاءالله د کال په آخر کې بیا به موږ تاسو سره هغه راپور هم شریک کړو د کال اخره پورې انشاءالله تکمیل شي امید دی الحمدلله. بل د راتلونکي کلونو لپاره کومې هغه غټې پروژې چې دي او د یادولو وړ دي په هغې کې یو د کابل ولایت مقام دی چې دا هم د کابل جدید طرف ته دې طرف ته جوړیږي د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت باندې په پلان کې دا نیول شوي دي. تخمیني قیمت دی زموږ. همداسې د کورنیو چارو وزارت لپاره یو عمومي آرشیف دی چې دا په نظر کې نیول شوی دی چې دا 80 میلیونه افغانۍ دي ته په نظر کې نیول شوي. همداسې د کورنیو چارو وزارت په داخل کې د خدماتي کمپلکس په نوم باندې یو ودانۍ ده چې 115 میلیون افغانۍ په لګښت به انشاءالله جوړ شي. د آینده کال په پلان کې شته. همداسې د معاونیت اول لپاره تعمیر دی چې دا هم په پلان کې دی او آینده کال په پلان کې شته دی انشاءالله دا به جوړ شي. د محافظت عامه د ملي تصدي محافظت عامه د دې لپاره یو تعمیر دا هم په نظر کې دی 100 میلیون افغانۍ لګښت باندې امید دی چې دا به آینده کال کې انشاءالله جوړ شي. دا هغه غټې پروژې دي زموږ چې آینده کال موږ په پلان کې نیو. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ د هلمند او خوست ولایت لپاره هم د امنیه قومندانیو د جوړولو چارې روانې دي چې دا مهال 80% مخکې تللي او د روان کال تر پایه به بشپړې شي او په هرې ودانۍ 2 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په نړیوالو ستندردونو به جوړې شي. تیر کال د خوست او د هلمند د امنیه قومندانیو پروژې طرح او ډیزاین وشو او تطبیق خواته لاړې پروژې لله الحمد اوس فعلا 80% کارونه د دواړو د خوست د امنیه قومندانۍ هم او د هلمند د امنیه قومندانۍ هم 80% کارونه شوي دي. نو امید دی انشاءالله سږ کال به دا کارونه تکمیل هم شي د ژمي د راتګ نه مخکې ځکه کوم اساسي کارونه دي هغه شوي دي. لله الحمد سږ کال امید دی چې تکمیل بشي. په هرې قومندانۍ باندې 2 میلیون افغانۍ دا لګښت راغلی دی. بالکل شته دي. د سږ کال د فراه امنیه قومندانۍ دا په پلان کې ده چې دا اوس په انشاءالله کار شروع شي په نږدې وخت کې په دغه راتلونکي اونۍ کې انشاءالله امید دی چې کار یې شروع شي. همداسې د غزني امنیه قومندانۍ په هغې باندې هم کار شروع شي. دغه 2 قومندانۍ مو سږ کال په پلان کې دي. بیا خپل په 15 کلن پلان کې چونکې امنیه قومندانۍ اکثره خپل تعمیرونه لري نو 8 نورې امنیه قومندانۍ دي چې هغه په 15 کلن انکشافي پلان کې موږ نیولي دي. دغه ریاست زیاتوي د هیواد 80% ولسوالیو ودانۍ نه درلودې چې په تیرو کلونو کې 23 ولسوالیو ته ودانۍ جوړې شوې او 60 کال به هم په هیواد کې 10 ولسوالیو لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل شي. ډېرې ولسوالۍ دي اوس هم چې تعمیرونه نه لري
موږ د خپل د سروې مطابق 80% ولسوالۍ په افغانستان کې هغه خپل تعمیرونه نه لري، اساسي تعمیرونه نه لري. د هغې له برخې څخه ما تاسو ته وویل مخکې چې 23 ولسوالۍ موږ جوړې کړې او ځینې ولسوالۍ سږ کال تقریبا د 20 ولسوالۍ سږ کال په پلان کې دي، نو دا به سږ کال جوړې شي. نو هغه کوم پلان چې موږ د دې ولسوالیو سروې کړې ده او د دوی نیازمندي مو راټوله کړې ده، هغه مطابق د خپل پلان مطابق او بودیجې ته په کتو او خپلو منابعو ته په کتو باندې موږ انشاءالله د ټول په نظر کې نیولي دي او ټول به جوړ شي. د دې هغه څخه لکه مثال په توګه که زه ووایم، لکه د خروار ولسوالۍ وه لوګر ولایت کې چې بالکل تعمیر یې نه درلوده، همداسې په پکتیکا ولایت کې د نکې ولسوالۍ وه چې تعمیر یې نه درلوده، همداسې نور د بې شمېره دا کوم چې موږ جوړ کړي دي، نو دا 23 ولسوالۍ او یا سږ کال چې کوم 20 ولسوالۍ په پلان کې دي، نو معلومه خبره ده چې دا هغه ولسوالۍ دي چې بیخي تعمیر یې نه درلوده، نو دا اوس سږ کال په پلان کې ونیول شو، ځینې جوړې شوې او ځینې آینده کال په پلانو کې په نظر کې نیول شوي دي. امید دی چې دا ټولو د تعمیراتي نیازمندي به د ټولو انشاءالله رفع شي، حل به شي. د تامیناتو اړوند د تاسیساتو ریاست زیاتوي د اطفایو لپاره یې هم د 40 ودانیو چارې پیل کړي چې یو شمېر یې بشپړې او یو شمېر یې هم د کار لاندې دي او ډیر ژر به د پاتو چارې هم بشپړې شي. تیرو کلونو کې تعمیراتو ریاست لپاره انکشافي بودیجه په اول ځل باندې منظوره شوه چې هغه انکشافي بودیجې نه موږ ولسوالۍ او همداراز د اطفایې تعمیرونه، همداراز د پاسپورت ریاست لپاره تعمیرونه دا په نظر کې ونیول چې د هغې جمع څخه 23 ولسوالۍ هغه په پلان کې ونیول شوې، طرح او ډیزاین او سروې شوې او ګټې اخیستنې ته مو سپارل شوې الحمدلله. همداراز 24 اطفایې تعمیرونه جوړ شول چې ځینې د کار لاندې دي او ځینې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. همداراز 12 د پاسپورت ریاست تعمیرونه چې هغه هم سروې او طرح او ډیزاین برابر دي وشو، ځینې تکمیل دي او ځینې سږ کال کار ورباندې روان دی. انشاءالله دا به په نږدې وخت کې ټول افتتاح شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او دا د افغانستان اسلامي امارت د خپلو سرچینو څخه د انکشافي بودیجه ترتیب شوې وه چې هغه په ټولو وزارتونو باندې توزیع شوه او کورنیو چارو وزارت ته په تعمیراتي بخش کې دا بودیجه ورکړل شوه چې موږ دغه کارونه ترسره کړل په دې بودیجې باندې. یاد ریاست وایي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ولسوالیو هغه ودانۍ چې جوړې شوي دي د نقشې ډول یو دی او په هرې ودانۍ باندې شاوخوا 21 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې هره ودانۍ 32 کاري خونې لري.